اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه سید جمال الدین تاسو ګورئ ایچ ایچ افیکټ چینل په دې ویډیو کې موږ د investing.com په دې برخه ایڈوانس لیول سره به یو تیر ویډیو کې موږ د سینیوزونو باره کې غږیدلو چې هغه مهم پارت دی هم د سره ګورئ هم ایڈوانس لیول کې تاسو څنګه نیوز نه استفاده وکړئ او څنګه هغه کې بای سیل لګولای شئ هغه هم درته تیر ویډیو کې ویلي دی هغه سره ګورئ ان شاء الله دا دویم پارت دی د investing.com ویب سایټ ان شاء الله دینه بعد به مشهور ویب سایټونه چې کم دي خاص کار په نیوز کې ښه کار کوي د نیوز فنډامنټل کې ښه کار کوي تاسو ته ان شاء الله هغه مکمل ایڈوانس لیول کې به ایکسپلین کوم خیر صحیح شو دا سیریز مکمل د سره د دې ویب سایټو لپاره وګورئ تر څو تاسو د ټکنالوژي استفادې سره تاسو ښه په اسانۍ سره سرچ وکړئ او پروفیټیبل ټریډونه په خپل اکاونټونو کې ولګئ او تر څو خپل اکاونټونه سلو یا فاستلی ګرو کړئ ان شاء الله چې خپل ویډیو سٹارټ کو ګوګل ما تیار کړو کړی دی ګوګل کروم دی دا ما سره ګوګل کروم ما راکولاو کې دلته ما شو لیکلو investing.com دا تیر ما سرچ کړی investing.com راغی دا څنګه investing.com باندې څنګه چې دلته کلیک کو بل ټیپ کې به زه راکولاو کوم دا د موږ دلته راکولاویږي اوس چې investing.com کولاویږي investing.com که څوک مطلب غواړي چې ډایرکټ هغه اکونومیک کلندر یعنی مطلب صرف نیوزونه هغه نیوزونه ګوري هغه سره رنگونه چې کم دي کم چې مطلب 3 سټارو والا دي 2 سټارو والا نیوزونه دي هغه تاسو غواړئ وګورئ نو هغه اکونومیک کلندر دی تیر ویډیو کې ما دغه باره غږیدل نو هغه اکونومیک کلندر دی ځنه ډایرکټ چې دا کلیک کې هغه به ډایرکټ هغه سفر کولاوي کی صحیح شو او دلته چې دا مین سفر کولاوي دا ورنه دغه چې کلیک کې اولنې لینک چې کلیک کې ګوره investing.com مرده ویلي چې تاسو دا یو کار ته دې خبر ته باید فکر وکړئ چې کله investing.com لیکئ یا هر ویب سایټ چې لیکئ هغه پورا دلته www.investing.com باید وي یعنی مطلب .com خو سي پورا د نوم دلته باید وي لکه دلته تاسو ګورئ نو دا چې مکمل دا به ټرستفول ځکه چې بعضې داسې پامدې شکل ته عکس همدای باره نوم همدای خو کوم چې URL دی یعنی مطلب کوم چې دغه هلته دی خپل www واره دغه .com چې لري هغه مینس کې نوم فرق کوي نو هغه بیا فیک وي ستا شاید ستا هیک دپاره یا کوم ټریپ وي نو هغې ته احتیاط کوئ صحیح شو ښه دلته اوس وګورئ موږ چیک کړي دلته اوس موږ د مکمل د سیش سرفیس ته راغلو مکمل د investing.com مکمل پیج ته راغلو صحیح شو مخکې ویډیو کې مې مارته ویلي چې تاسو اول ته لوګین شئ لوګین اسانه دلته چې راغلی دیز کې ساین ان لیکل شوی لکه دلته ور ساین اوټ دی ماته لیکل شوی دیز کې دلته چې ساین ان دیز په ځای ساین ان یا دلته ساین ان اج کلیک خپل جیمیل سره به ډایرکټ جیمیل به تاسو کمپیوټر کې دی کروم کې تیار مخکې نه غانې خو به بيخي اسانه دلته جیمیل کلیک کې ډایرکټ سره کنیکټ شو که جیمیل نه بسالته جیمیل زی او بل صفحه کولاویږي دا چې کلیک کې او هلته به جیمیل خپل جیمیل ورکه پاسورډ ورکه کولاو بشي ان شاء الله صحیح شو جیمیل ځکه مهمه ده چې کوم سیټ اپ دلته کې لګه تیر ویډیو کې ما نیوز لپاره سیټ اپ کړو هغه نیوز لپاره کوم یا سیټ اپ چې تکي هغه په عمومي هر وخت چې کمپیوټر د ګول کې آن کې یا بل وخت چې مطلب کوم وینډوز هم ورته وکي بل وخت دغه راوړې دا investing.com راوړې نو تا کوم سیټ اپ کړی ټول به راوړي او که تا لوګین نه کړی جیمیل تاسو نه ټچ کړی نو بیا که سیټ اپ وکړي چې به ګولم کې آن کې نو ستا ټول سیټینګ به ختمېږي ته بیا سر نه سیټینګ صحیح شو ښه اوس راځو اوس موږ کوشش کوو چې دغه مینو چې کوم دلته دا دغه چې کوم مهمه خبرې دي خاص مهمه ټولې ان شاء الله تشریح کوو خادل تاسو ګور دی ګور اولنې په دې مینو کې په دې بار مینو کې موږ سره څه شی دی اولنې موږ سره مارکیټس دي مارکیټس مطلب د انډیکیټر مارکیټ د سټاک مارکیټ کموډیټیز یعنی ګولډ او انرژي یعنی مکمل څه چې انرژي کې راځي ګولډز کې راځي ګور ګولډ دی تیل دی دا څومره کموډیټیز چې دی دا ټول دی کې تاسو دا کلیک کوئ شو دې لپاره دا چې څنګه کلیک کوئ مثال اوس دا زه کلیک کوم مارکیټ ته راځم مارکیټ کې کموډیټیز باندې درې کموډیټیز ته ډایرکټ ګولډ ته ځم ګولډ مې څنګه کلیک کوي اوس ګوره ګولډ مربوط موږ ته شی راځي نیوز به ټول ښیي دلته اوس تاسو ګورئ دا د ګولډ مربوط شی ښیي اوس ګوره دا ګوره اوسنی ریټ شی دی 2050 کې چې کېږي اشاریه سلويخو کې 2050 اشاریه سلويخ کې چلیږي په دې ورځ کې نن تر اوسه پورې په 0.05 ښکته تللی دی څه شی دی ښکته تللی نیګیټیو کې تللی دا ګوره مکمل دلته تاسو دا 15 منټو والا دغه دی چارټ دی دا تاسو دغې ته مړوی شئ کینډلز ته مړوی شئ کینډل سټیک ته مړوی شئ تاسو ته اسانه دا وګورئ اسانه تاسو دې ځینم کوئ چې چارټ وګورئ په دې کې مطلب دا ټول اوس هلته چې موږ کلیک کړو هغې ځای نه موږ راغلو ډایرکټ او دلته ګوره دې کې بله خوبي څه ده هر دغه چې تاسو کلیک کوئ دې ځای کې موږ سره دلته یو غټ انفارمیشن راکوي نور که دا انفارمیشن تاسو ګورئ نه ګورئ ګوره ښه پریویس کلوز کوم ځای کړی اوپن یې کله کړی دا ټول مکمل په یو کال کې څومره چینج شوی دی 9.92% څه شوی دی بره ته دی
یو میاشت کې په دې اپریل کومه میاشت ده منځ کومه میاشت ده دا میاشت ده اپریل 24 دی ښه اپریل 24 چې شوي دي اپریل 24 کې دغه ډیټا دې پورې ثبت شوې ده همدا شانتي کنټراکټ سایز دومره دی همدا د سیټلمنټ فزیکل دی دا ټول دلته څه شی لیکلي دی نو ډیټیل دی خو دا ډیټیل دومره موږ ته مهمه نه دي بیخي دا اکثریت سټاک والا څوک چې مطلب سټاک کې یا مطلب څوک چې غټ انویسټران دي سټاک کې په دې ګولډ کې ټریډینګ کوي انویسټینګ کوي بای سیل کوي هغه لپاره دا انفارمیشن به ضرور کیږي او خیر موږ دلته راځو ګوره ټیکنیکل ته ټیکنیکل کې موږ سره دلته یو خسته اپشن دی په دې دا ټیکنیکل دا ټول کې که کرنسی ته ځو کبل ته ځو انډیکس شو سټاک شو کریپټو کرنسی نه دي هر یو چې موږ کلیک کوو هغه څه کیږي د لږ چې لاندې راشي د چارټ نه لاندې ګول دا چارټ دی چارټ نه لاندې وګورئ ټیکنیکل لیکل ټیکنیکل سره دلته موږ سره یو شی دی یو په یو حساب سره موټر کې کله چلولی یا موټرسایکل هم چلولی هغې کې یو سپیډ میټر غوندي سپیډ میټر هغه خپله ستنې یا ستنه ځي میټر په حساب سره ښکته او بره کېږي نو دې په حساب سره موږ سره شی دی دا یو سپیډ میټر دی یا مطلب د دې میټر موږ ته ښیي چې اوس دې وختو کې په ګولډ کې په دې وخت فکس هم دا وخت ښیي ګوره ډیلی نن وخت کې نن وخت کې په نن ورځ کې ډیر پاور کم خواته دی او دا اوس حال کې چې کم دغه دی ډیر پاور چې نن ورځ کې هغه بای طرف ته او چې اوس حال کې کم امکان لري چې ټریډ کم مارکیټ کم خواته امکان لري ډیر ټریډران امکان لري دلته چې وکړي سترونګ بای وکړي نو دې کې که بای نو هغه لږ وي که سترونګ ورسره د سترونګ بای نو دلته اکثریت اوقات دا سی اکثریت دا چې مطلب 80% 70% 60% اکوریسی پورې هم دا درکوي شي نو دا بعض وخت کې بیا لږ ټیکنیکل انالیسس خپله کوه او لږ دې ته چې وګورې نو ته خپل کنفرمیشن حاله چې زه مې هم بای دی دا مې بای دی نو سټرونګ بای دی بیا درته بای کوی شي نو دلته وګوره په دې ځای کې دې نه هم ته یو سیګنل غوندې اخیستی شي دې ځای نه هم ته سیګنل اخیستی شي دلته وګوره سټرونګ بای که بیا دا دلته نیوټرل وي نو مطلب هلته ټریډ مه کوه د سیل او بای دې دواړو کې کوي نو هلته بیا ته کوشش کوه چې صحیح ټیکنیکل خپله وکړي او چې کله سټرونګ بای کې او سټرونګ سیل کوي دلته هم کوشش کوه چې خپل ټیکنیکل وکړي ځکه چې دا دې باندې ډېر ځان مه ډاډه کوه خپل ټیکنیکل باید وکړي او خپل ټیکنیکل نه باید چې کله ته مثال سیل دی او دا ستنه دې خواته وه سیل ته وه سټرونګ سیل ته وه نو ته هلته بیا ستا کنفرمیشن زیات شو ته هلته سیل کوی شي او که چیرې ته وایې چې مثال بای ده هلته سټرونګ بای نو بای ښه راځي بیا هلته بای وکړه او که چیرې مطلب ته به سیل دی هلته دا په بای ولاړ سټرونګ بای نو هلته بیا ته هلته بیخي یا ټریډ مه کوه یا خپل ټیکنیکل باندې توجه کوه ستا ټیکنیکل خپل ټیکنیکل باندې ډېر باور کوه خو دا هم تا سره کومک کوی شي لږ ذره دا وګوره دلته مثال اوس بای سټرونګ بای ته اشاره کړې ده نو ته کوی شي دلته وګورې مارکیټ وګورې ګوره په سپورټ زون باندې دی نو رښتیا دا امکان لري چې بای طرف ته لاړ شي نو سټرونګ بای په دې باندې موږ چک کولی شو معلومولی شو صحیح ده انشاءالله دا مهمه دا یو ښه اپشن دی دې کې هم دی دا په بعضو کې نه په بعضو ویب سایټونو کې نیوز ویب سایټونو کې ورکوي بعضو کې نه ورکوي صحیح ده بیل دی پاپولر لیست کړي دي خو دومره خالي امکان نشته اوس د ګولډ مربوط ګوره نیوزونه څوک چې انګلیش باندې پوهېږي انګلیش نیوزونه وایي دا به پښتو ته ماړول کېږي دې ځینې کاپي که ګوګل ته لاړ شه هلته انګلیش ټو پښتو ټرانسلیټر ولیکه هلته یې ټرانسلیټ کړه دومره مشکل نه دی صحیح ده زه د خیر لاندې طریقه هغه به مخیم چې تاسو که څوک نه پوهېږي زه به دلته ولیکم زه ګوره ښه دلته لیکلي دلته ولیکه انګلیش ټو پښتو دا دی ټرانسلیټر دا دی دا دلته اول سر کې راغی په انګلیش ټو پښتو ټرانسلیټر دا کلیک کړه او دلته راشه ګوره دا نیوز وي ګوره څومره 3 ساعته مخکې دا نیوز راغلی دا 14 ساعته مخکې راغلی نو دلته نوی نیوز چې راغلی دا موږ داسې کلیک کوو صحیح شو داسې کلیک کوو دا د ګلوبل سټاک هیټ 2 years high as a dollar aces دا موږ سره ګولډ کې دا دواړه نیوزونه ټول نیوزونه دي دلته چې موږ کوم دغه کلیک کړی ټول هماغې مربوط کې راځي اوس موږ ګولډ کلیک کړی نو ګولډ مربوط راځي نو دلته لاندې لږ لاړ شه دلته مکمل آرټیکل اوس وګوره دا آرټیکل دی ګوره آرټیکل ډېر غټ دی آرټیکل غټ دی دلته موږ ټول نه الو صرف خیال لږ اول الو زه دې ځینې بیا والو ګوره دا اوس سلیکټ یې سمپلي سلیکټ یې کړه کمپیوټر کې که تاسو موبایل کې یوز کوئ څه پروا نه کوي خو کمپیوټر کې ښه یوز کوي ګوره ښه مور فټ سپیکر دا دې پورې اصل دا نیوز دی نو دا وګوره چک ما کنټرول سی ونه والو خیر زه به لاړ شم دلته دا دې ځای نه واپس یې چک سلیکټ یې کړه سلیکټ صحیح شو سلیکټ کاپی
او راشه دلته شی وکړه دلته پیسټ کنټرول وی باندې پیسټ کیږي او تاسو دلته د سیم کوي شي ډایرکټ دلته پیسټ وه دلته پیسټ شي دا ګورخه د کریس پرنس او امیندا کوپر لخوا دا چا لیکل دي دا کریس پرنس او کوپر چې کړي دا لیکل کړي دي نو د اسلام دی راځو مونږ دا دی نیویارک لندن رويټرز نړیوال انډولونه له 2 کلونو څخه ډیر لوړ ته رسیږي او د S&P 500 د چهارشنبې په ورځ د ریکارډ چوکۍ ته ورسېده نو دا اوس ګوره دا مثال دی چې تاسو کولی شئ چې ګوره دې باندې چې کېږي بانډونه د لږ فشار لاندې وو ځکه چې د فدرالي ریزرو ګوره دا پښتو لږ زره پیچلې پښتو ویله ده خو دومره دغه نه ده انشاءالله تاسو څوک چې پښتو پوهېږي او څوک چې پښتو لیکل یا د انګلیش باندې نه پوهېږي نو بیا هغه ته دا دومره مشکل نه دی S&P 500 دا خپل انډکس دی دې کې مشهوره کمپنیانې چې کومې ډېر امپیکټ ښکاره کوي مارکیټ کې هغې ته وایي صحیح شو نو دا به انشاءالله بیا پسته پوهېږي خو دا یو طریقه مې دوښوده چې تاسو که په انګلیش څوک نه هم پوهېږي دلته راشئ دا کاپي کوئ هلته یې پیسټ کړئ لږ کاپي کوئ پروا نه کوئ مسخت دې نیوز باندې ځان پوهې کړئ چې دا نیوز څه وایي او د دې خبرو نه معلومیږي چې ګولډ به بره ځي ګولډ به ښکته ځي نو دا خبرونه مهمه دي دا خبرونه صحیح شو دا او دا څوک چې دا شیر کوي دا واړه خلک نه دي دوی غټ نیوز واري نیوز انکرانی یعنی مطلب نیوز څنګه ژورنالیزان غوندي ژورنالیزي دا شي نه صحیح شو ګوره ګولډ فیوچرز انالایسس ګوره فیوچر کې انالایسس کړی دي مطلب دا ټافیکس ولوین مکمل غټ بروکر دی دا د غټ ټریډر دی غټ سی او بازی کې دی شي بازی د مشهور کمپنۍ مشري نو په هغه حساب سره دا ښه بس همدغه ځای کې ګوره هغه ځای کې نیوزونه راځي او نور چې دی دا بعضې بیا مربوط خو نیوزونه دا ټول نیوز د دې مربوط راځي چې مربوط راځي ګولډ مربوط راځي صحیح ده دا ټول د ګولډ مربوط نیوز دی اوس دا څنګه ګوره اوس موږ غواړو بل دغه کې سرچ کړو دا یو مهم اپشن و ګوره دا اوس وګوره انډکس کې څوک انډکس کې کار کوي انډکس پس کلیک کا S&P 500 دا ماغه مرته ویلې مشهور کمپنۍ دی انډیسز دی صحیح شو انډکس هم ته انډیسز هم ورته ویلی شي ګوره دغه دلته سټاک کې ګوره دلته موږ سره سټاک راغی ګوره ټسلا اپل ټول دلته موږ سره چې کېږي لکه چې موږ کوم سټاک کلیک کړي صحیح شو ښه دلته راځو دلته کموډیټیز شوه کموډیټیز خو موږ وکتو صحیح شو دلته کرپټو کرنسي مارته ویلې کرپټو کرنسي کې مثال دا بیټکوین دی بیټکوین په USD باندې همداشان دا ټول موږ کلیک کوی شو دلته راځو کرنسیانو کې ګوره USD زه سیمبل USD او دفعه ګورو USD ته راځو USD ته اوس ګوره څنګه چې USD موږ کلیک کې دلته USD نوم راغی او د دې لاندې ټول انفارمیشن ګولډ ختم شو اوس ګولډ څه پکې نشته دلته ګولډ ختم شو دلته ګوره چارټ ښکاره شو دا دی دا دلته موږ ته ښیي دا دی ګوره دا اوس ریډي څه کې روان دی 1.0 کې چلیږي او نن ورځ چې دی مثبت 0.0 شل اپ تللی دی یعنی مطلب مثبت 0.19% بره تللی دی صحیح شو نو دا وګوره دلته ډیر انچ کې چې دی مطلب بره خواته زیات تللی دی څومره چې دا دی خو بره لاندې دا چې څومره دی خوا کېږي لاندې ځي نو د 250 ویکس رینج د 250 هفتو رینج څومره دی ښکته دی نو دا ایوریج وباسي درته دلته تیار صحیح شو دې کې موږ ګوره دې کې هماغه اپشن دی چې مارته ویلې سترانګ بای سترانګ سیل دا اوس وګوره دې کې چې اگر ټیکنیکل څه وایي دلته وایي سترانګ سیل مارته مخکې ویلې دې طریقه مې ورته وښوده چې تاسو خپل چارټ ته لاړ شئ مطلب ټریډینګ ویو استعمالوئ یا تاسو دغه MT5 استعمالوئ MT5 د ټریډینګ ویو کې تاسو کوم چارټ یوز کوئ هغه کې تاسو ګورئ چې هغه کې تاسو کولای شئ چې هغه کې تاسو ټیکنیکل مکمل انالایسس وکړئ تاسو کو چیرې وایي دلته موږ اوس USD کې مطلب امکان لري مارکیټ بر لاندې لاړ شي نو کچېرې لاندې ته لاندې لاړ شي او دلته ته راشي وګورئ چې دلته سیل سترانګ سیل ښیي نو تل د کانفیډنس زیاتېږي ته خپل سودا ښه کوی شي او کچېرې ستا او د دې په منځ کې خلاف وي نو په خپل ټیکنیکل چې کوم تا ټیکنیکل انالایز کړی دی یعنی مطلب چارټ باندې د کړه هغه به حساب سره به ته چیک کوه خپل ټریډ کوه صحیح شو دلته راځو دلته ګوره پیپل آلسو واچ مطلب ګولډ سره خلک دا شي د USD سره هم دا شي نو خلک ګوري یعنی مطلب هغه او دا چې نشي دا چې میجر کرنسي نه او میجر پیرز چې مطلب ډیر یوز لاندې دي ځکه یاد سي کړی دي ښه
how do you feel today about دا یو فیډبیک هم تا نه غواړي چې ته څه وایې لکه دغه فیډبیک خلکو ورکړي چې هلته سترونګ بای سترونګ سیل راغلی دی یا سیل او سترونګ نیوټرل هم بعض وخت کې راځي نو هغه دغه دې ځای نه فیډبیک ورکوي او بل هغې کې نور هم انټرنیشنل چې کوم انویسټینګ ډاټ کام غټه انویسټران دي هغوی هم فیډبیک یې هلته ورکړي نو هغه ځکه هغه کوم چې ستنه ده هغه سیل او بای او سترونګ سیل سترونګ بای او نیوټرل خواته چک کیږي ځي صحیح شو په هغې انشاءالله پوه شو دا وګوره ګولډ نیوز شو دا ما طریقه خو مې درته وښوده چې تاسو دغه نیوز کاپي کړئ دلته ترجمه به شي دا ګوګل کې ولیکئ انګلیش ټو پښتو ترانسلیټ صحیح شو انشاءالله په دې خو به پوه شوي دا ټول نیوزونه دلته راځي بیا دغه ټایمینګ ته یې لږ ګوره چې دا څومره مخکینی نیوز دی ګوره دلته ټایم لیکلی چې 3 ساعته مخکې 3 hours 3h یعنې 3 hours ago همدا شانتې دا ګلوبل دا هم 3 ساعته مخکې دی دلته اوس وګوره دا بل چې دی 19 ساعته مخکې صحیح شو دا 19 ساعته مخکې نو دغه فرق کوي بیا دا دلته تاسو وګورئ دا بیا غټ ټریډران دي چې دوی خپل انالایز کړی او هغه تا دلته د مربوطه شو کوي او درته وایي چې دا مارکیټ کې په یورو اس ډي باندې څه تاثیرات امکان لري بای سیل دا ټول خپل هغه انالایز هم شیر کړي صحیح شو انشاءالله په دې کانسپټ خو پوه شو دی باندې دا ټول همدا شانتې انډیکس دی ګوره واچ لیست کې موږ سره چې کوم موږ سلیکټ کړي انتخاب کړي مې هغه واچ لیست کې موږ سره راځي دی کې خاص څه نشته دی واچ لیست مای واچ لیست مطلب دا چې کومې کرنسیانې ما سلیکټ کړي هغې ته داسې سټار کېښودل کېږي داسې سټار نو سټار کې به ما سره څه شي دلته به دا ګوره ټول ما چې دا کومې سلیکټ کړي دي کوم چې ما دپاره خاص دي هغه ټول دلته ما هلته سټار کړي دي او سټار نه پس دلته واچ لیست کې خپله راځي صحیح شو دي کې خیر شی نشته دومره مهم راځو دلته کریپټو کرنسي کریپټو کې مطلب څومره چې د کریپټو کرنسي مکمل شی دي مربوطه نیوزونه راځي یا مطلب د کریپټو کرنسي مشهور میجر کرنسیانې چې کومې دي کریپټو کرنسي کې ورچوال کرنسیانې هغه ټول دلته چک کېږي لیست کېږي دا بیټکوین دی دا ایتینیم دی دا ګوره ټول اوس بیټکوین یو مثال لپاره کلیک کوم ویډیو شاید اوږده شي خیر لږ توجه دپاره وګورئ او چې څه پې پوه شي صحیح شو ګوره دلته ما کلیک کړې ګوره دا دی هغې نه بغیر هم دلته هم زه کولی شم څه وکړم دې ځای کې ما سره چک ګوره بای سیل او ټول دلته ما سره چک کېږي راځي صحیح شو ګوره دې چاټ ما سره کولاو شو دا د کریپټو کرنسي بیل خپل لغې راکړی دی صحیح شو دا ټول کرنسي یعنې کریپټو کرنسي او آل کریپټو کرنسي هم دلته سلیکټ کوی شم دا چې کوم دلته نور لیست شوي آل نه بغیر لیست شوي دا میجر دي مطلب غټې مشهوره کرنسیانې دي او نور چې څومره ډېرې دي هغه آل چې کلیک کړې نو ټولې به راښکاره شي ښه نیوز سره راغلو نیوز کې ګوره نیوز کې موږ سره فاینانشل نیوز چې دي فاینانشل ګوره ما نیوز کلیک کړې نو نیوز کې موږ سره 6 رقمه 2 رقمه نیوز موږ ته راغی یو چې د فاینانشل او بل نور نیوزونه دي فاینانشل مطلب چې کوم اقتصادي مارکیټ کې مهم تاثیر لري او کوم نور نیوزونه چې دي یعنې لیټیسټ شو مخکینی شو اکانومیک کلنډر شو دا نور نیوزونه اکانومیک کلنډر خو پیژنئ چې هماغه واړه دغه موږ ته ښایي چې 3 سټاره 4 سټار والا نیوز چې تېر ویډیو کې ما ویلو دا وګورئ دلته موږ سره چې دی اوس وګوره نیوزونه دي چې اوس نیوزونه کم راځي او هغه چک کېږي دلته وګوره دا نیوزونه تاسو کتلی شئ کلیک کوئ هلته کاپي کوئ ترجمې ته یې ویسئ دلته پښتو ته یې واړوئ ځان پرې پوه کړئ که څوک په انګلیش نه پوهېږي نور سخت نه دی ځای په ځای وګورئ دا وګوره لیټیسټ شو دا هماغه آل نیوز چې موږ وکتو دلته موږ سره و د آل نیوز نو دا فاینانشل د آل نیوز فاینانشل نیوز چې دی هغه هم اقتصادي نیوزونه دي دا مهمه دي دي چې فاینانشل کې خاص چې مارکیټ کې اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري هغه دلته راځي ډېر مهمه او هغه نور چې دی د اقتصادي دلته هم لیست کېږي او دې کې چې کوم بیا خاص کر بیا آل نیوز چې دی بیا آل نیوز کې موږ سره کم چې اوس اپلوډ شوي نو دلته راځي کم چې موست پاپولر مهمې خاص مشهور دلته دا کلیک کا مشهوره بلته راشي بریکینګ نیوز چې کم ډېر مثال دغه یو دم خبر راغلی نو دلته راځي او د کریپټو کرنسي نیوزونه دا شو سټاک مارکیټ شو دلته نور سلیکشن کولی شي صحیح شو لیټیسټ نیوز ما سلیکټ کړم دلته لیټیسټ نیوز مطلب اوس چې کوم نیوزونه راغلي مثال اوس S&P set sights on the 5000 marks as a Ford مطلب دا ټول تاسو به ترجمه کولی شئ پښتو کې هم څوک چې انګلیش نه پوهېږي انګلیش پوهېږي انشاءالله دغه مشکل به محلي دا نیوزونه مهمه دي صحیح شو دا خو پرو لیول چې څوک دلته په پیسو باندې د انویسټینګ ډاټ کام خپل سبسکرپشن لري نو تاسو پرو لیول ته هم تللی شئ پرو لیول کې خاص څه نشته تاسو فري خاصې کار کوي دلته وګوره انالایز کې اوس وګورئ انالایز کې
مارکیټ اوورویو شو، کرنسی شو، او سټاک مارکیټ شو، کموډیټیز، بانډز، دا ټول دا انالایز مطلب چې کم مشهور انالایز مارکیټ اوورویو ته ولاړ شو. صحیح شو. دا چې کم مشهور خلکو انالایز کړي یا خپل غړ ټریډران دي هغه انالایز کړي. دا اوس وګوره دا غړ بروکر دا مست ایکسچینج بروکر ولا انالایز کړي دی ډالر پولس بیک او کوي دا انالایز کړي ټیکنیکل انالایسس دي. صحیح شو. دا اوس وګوره ګولډ رایزز دا اوس اوکټافیکس والا کړي. دا اوس وګوره مشهور کم ټریډر دی دا انفلیشن ویو او د 2000 نه راغلی 2000 تاریخ چې هم ویلي خپل انالایز کړي. دلته به تاسو فلټر کوئ هم شي چې فاینانشل کې چې تاسو مشوره غواړئ د ذکر ایجنټ شو کوم ځای خلک تاسو ته د مشوره درکړي. دلته اوس دلته موږ سره به انتخاب نور هم شته دی چې ټیکنیکل صرف غواړي، فنډامنټل غواړي، اوپینینز د خلکو مشورې غواړي، کا انویسټینګ آیډیاز کا انویسټینګ خیر موږ تاسو نه کوو انویسټینګ چې دا کم خلک چې خارج ملکو کې نور ملکو کې انویسټینګ طریقې لري نو هغوی دپاره به دلته تاسو سرچ کوئ څوک چې انویسټینګ کوي دا چې انویسټینګ چې کلیک کړي انویسټینګ آیډیاز کلیک نو خلک مشوره ورکوي چې کمی کمپنۍ کې اوس مهال ښه دی چې ته انویسټ وکړې. چارټ سلاټ چارټ کې وګوره لایف چارټ شو، کرنسي چارټ شو، فیوچر دا ټول چارټونه ته کولی شي. ګوره زه لایف چارټ ته ځم نو لایف چارټ کې هر یو ځای ته کلیک کوم ټول یو شی دی، ښه څه فرق نه کوي. کم چې دلته ودرېږم نو د ټول به یو شی صرف بس دلته چیک کړي دلته تا ته لږ اسانه کړي کوم چې مشهور یې نو دلته اعلان ته کلیک کوئ شي نو دلته یې وارې نه وتې ټول هم دلته لیست شوي دي. صحیح شو. لږ ذره سلو راخلاصېږم دلته ویب سایټ باندې ټیم کې لږ زوره مي ځکه چې امریکن اوس خو ناوخته دی شپې ټیم دی دلته او نور امریکن نور ملکو کې خاص کر امریکن ملکونو کې دلته بیا شوي دلته بیا ورځ وي نو ورځ د وجې هلته کار شروع وي دلته سایټ باندې بوجمي خیر په هر صورت کار کوي نیټ بعض وخت کې لپټاپ سلووالي وجمي. ښه دلته وګورئ موږ سره چارټ دی چارټ دلته موږ سره ښه صحیح منظم چارټ دی دا اپشن موږ ته راکړي لکه څنګه ټریډینګ ویو ارقام کې که څوک هلته نشي استعمالولی دلته یې ګورئ دلته نیوز دا هم ګوره نیوزونه هم ګوره چارټ هم ګوره هېڅ مشکل نشته. صحیح ده. دا ګوره 15 منټه یو ساعته چارټ ګورئ کلیک کوئ یو ساعته چارټ راکولاویږي. دا کراوډ آیل خام تیلو مارکیټ دی خام تیلو مارکیټ دی. صحیح شو. مارکیټ دا دی بره ځي دا ځي نه ته کولی شي هر څه چیک یې دې ځای کې سرچ کا چې راوړم مطلب ما ته یورو یو اس ډي راوړم یورو یو اس ډي. صحیح شو. دا مې کلیک کړه یورو اس ډي زه دا کلیک کوم بس دلته اوس به چارټ د یورو اس ډي راوړي. صحیح شو. دا یورو اس ډي چارټ راکولاو شو. صحیح شو. دا د چارټ راکولاو شو د یورو اس ډي. دلته که بیا دغه علامې راځي دغه علامې نو دا مطلب دا ورکوي چې څه دی دلته اوس که ان راغی دې رنګ کې نو هغه نیوز معنا ورکوي که ای راغی نو کلنډر معنا ورکوي دا ټول چې دی ساینس ښیي درته مطلب دلته اشارې راغلې تاسو پوه شئ تیار درته لیکلي چې دې مطلب دا دی. صحیح شو. نو دلته تاسو چارټ نه استفاده کولی شئ چارټ د ټولو چارټ تاسو راړوی شئ. ښه ټیکنیکل ته ځو ټیکنیکل کې اوس موږ سره ټیکنیکل سمرایز دی ټیکنیکل پیوټ پوینټ دی مووینګ ایوریج دی ښه زه پیوټ پوینټ ته ځو. پیوټ پوینټ چې دی هغه هم سپورټ ريزسټنس دی نو سپورټ ريزسټنس په تھرو باندې ټیکنیکل چا کړی هغه تا دلته لیست کېږي د سپورټ ريزسټنس په واسطه باندې پیوټ پوینټ ان سپورټ ريزسټنس چې کوم ځای کې سپورټ دی کوم ځای کې ريزسټنس دی هغه ټول تا دلته څه شوي دی لیست شو. دا اوس ما فورکس راړولی انډکس سټاک دی فیوچر کموډیټیز دا ټول تاسو دې ځای نه هم راړوی شئ. دې مطلب دا دی چې دا کوم چې انویسټینګ ډاټ کام کې خپل سیټ اپ سافټویر شوی دی مکمل پیوټ پوینټ دپاره پیوټ پوینټ خو انشاءالله پوهېږئ ځکه چې ما تېرو ویډیوګانو کې انډیکیټرو کې پیوټ پوینټ باره کې ویلي دي مووینګ ایوریج پیوټ پوینټ دا ټول باره کې ما ویلي چې څنګه تاسو همداسې استعمالوی شئ ټریډینګ ویو ډاټ کام کې نورو کې پیوټ پوینټ طریقې مې درښودلې ده خو دوی خپل سیټ اپ یې پیوټ پوینټ جوړ کړی دی نو پیوټ پوینټ موږ سره دلته دا اوس په دې لیول کې چلیږي د ګوره سپورټ د پیوټ پوینټ د ريزسټنس اوس مارکیټ په کم لیول کې چلیږي اوس مارکیټ چې دی مثال چلیږي بس دې کې ګوره دا کلیک کا صحیح ده دا هم کلیک کې اوس مارکیټ چې کې چلیږي ها مارکیټ موږ سره د یورو اس ډي مارکیټ په څه کې کوم ځای کې چلیږي یورو اس ډي مارکیټ چې دی 1.9 کې چلیږي. صحیح شو. نو 1.9 دا اوس ګورو 1.9 اوس موږ سره څه دی 1.9 اوس اولنی سپورټ چې دی 1.9 دی او یو اولنی ريزسټنس چې دی 1.9 دی. صحیح شو. دا ريزسټنس دی دا سپورټ دی نو شاید سپورټ شاید ريزسټنس دی او پیوټ پوینټ 280 کې دی نو 280 کې دا مطلب تاسو کولی شئ چې
دلته اوس بای ولګوئ ځکه چې پیوټ پوینټ باندې بره دی او بره خوا نه دلته شپږ اویم دلته یو ریزسټنس دی. نو دغه چې کله بریک کی بیا تاسو بای لګوئ شئ تر 280 پورې بای لګوئ شئ. نو دغه پیوټ پوینټ د سره وګورئ انشاءالله پوه به شئ. دې کې څه دغه نشته دلته خیال کنفیوز کیږئ. پیوټ پوینټ سټریټجي وګورئ انډیکیټر پلی لیست دی مکمل هغه د سره وګورئ انشاءالله پوه به شئ. نو دا پیوټ پوینټ مووینګ ایوریج انډیکیټر په طریقه باندې چې کوم انالایز کړی ټیکنیکل سمری درته ښودلی شي دا ټول ټیکنیکل مربوط دی. دلته راځو بروکرز کرنسي بروکر او سټاک بروکرز آنلاین بروکرز دا اوس د بروکري ښیي چې دلته موږ سره مشهوره ښه بروکري کمې دي لکه د investing.com په نظر کمې ښې بروکري دي. نو ګوره د کرنسي کې چې یعنې مطلب فورکس کرنسي یعنې چې کوم شیر ټریډ کیږي هغې دپاره کم بروکري دي سټاک دپاره کم مشهوره بروکري دي. نو ټول دلته ګوره دلته لیکلي ده ټرسټډ پارټنر چې دی هغه ورسره دا یو دی ای تورو ویو دا ای تورو دا اف ایکس پرو دا مو سره دی دا مو سره ټرسټډ پارټنر ګوره برې په خپل یو ټیګ لګولی دی. دا ګوره مکمل مخکې ته معلومات هم ورکړي دي. دا ټول دې ځکه ته آی سی مارکیټ شو جست شو مارکیټ شو اف ایکس جی ټي او دا نور څومره ډېر مارکیټونه دوی سره چې دی لینک دی صحیح شو. دا دوی سره ټرسټډ دي دا دوی خپل سرچ کړی دی بیا دوی سره قراردادونه کړي دي. نو بیا دلته لیست کړي دي چې دا زموږ په نظر تاسو دپاره ښه بروکر دی ریکمنډ کوي مطلب موږ ته ریکمنډ کوي چې دا موږ سره ښه بروکر دي صحیح شو. دلته راځو دا د فورکس کې چې کومې ښه غټې بروکري دي. بیا سټاک کې تاسو کولی شئ سټاک بروکري چې مثال سټاک بروکر ته لاړ شو دا سټاک بروکري خو اکثر خارج کې مې مثال دا د ګوره سټاک بروکر کې دام بیا دا ایتورو شریک دی صحیح شو. نو مطلب ګوره اوس فورکس مارکیټ چې کوم دی هغه کې هغې کې سټاک کمپنیانې لیست دي. نو هغې دپاره تاسو کولی شئ چې فورکس کې تاسو سټاک هم کار وکړئ. اوس خو ټول بروکري چې دی چې کړي دي خپل ځان سره سټاکس کمپنیانې مشهوره کمپنیانې هم لیست کړي دي. نو هغې کې تاسو سټاک کې کار کولی شئ صحیح شو. ټولز ته راځو ټولز کې موږ سره اکانومیک کلنډر ټول دی دا ټول دلته بیا سکرین سټاک سکرینر دی مطلب دا تاسو کولی شئ د سټاک مکمل هغه عادتونه وګورئ نمبر یې وګورئ مور ټولز دي. نو ټولز کې هم داسې خاص څه نشته تاسو ټولز کې هماغه کالکولیشن نه کالکولیټر نه یا د پروفیټ کالکولیټر نه د دې کې مونږ ګوره دې کې ټولز خپل د اضافه شي نور کړي پروفیټ کالکولیټر ته ځو چې پروفیټ کالکولیټر د څه شي څنګه کار کوي. ګوره دلته راشي پیرز نوم ورکړئ چې څه شی دی دلته بیا یو اس ډي کې د اماونټ خو لانګ ټرم بای کې خو بای دی لاټ سایز ټریډ څومره موږ لګولی دی اوپننګ ټریډ پرایس څومره دی اوس او کلوزینګ پرایس چې هغه خپل هغه نمبر به ولیکئ او پروفیټ دلته وباسي څومره پروفیټ راوځي هغه به ستا پروفیټ وي. خو دا د دوی په اساس سره وي دا بروکر هم بعضې لږ فرق سپریډ فرق نو ځکه دا دومره خاص لږ زره فایده مند نه دی. خو بیا هم تاسو کولی شئ استفاده وکړئ ډېر کم تفاوت بعضې وخت کوي نو تاسو که استفاده نه کوئ شئ. ټول سکپ ډېر شي نه دي دې کې هم داسې خاص لکه چې ډېر ضرور نه دی تاسو کله په کار نه دي کې سرچ کوئ وګورئ چک کوئ را چک کوئ هالیډیز کلنډر تاسو بیل بیل کتلی شئ. نو اکانومیک کلنډر خو مهم پکې دا خو ما ورته تېر ویډیو کې ویلی اکانومیک کلنډر مخکې مې درته شاید څوک پوه نه شئ بیا به مې درته کلیک کړم چې درته به یې راواړم صحیح شو. دا اکانومیک کلنډر دی دا نیوزونه دي دا سټار دی 2 سټاره 2 سټاره 3 سټاره دا نیوزونه دي صحیح شو. په دې خو به انشاءالله پوه یې په تېر ویډیو کې ما تاسو ته دې باره کې ویلي دي مکمل در سره غږېدلی یم صحیح ده. دا ټول سمو شو. اوس اکیډمي خپله د دوی investing.com چې دوی کم سرویس ورکوي کم خلک لکه فری سټډي درس درکوي نو تاسو دلته کوئ ویبینار هم اټینډ کولی شئ. ویبینار خپله دوی یو کنفرانس غوندي په زوم کې یا مطلب په بل طریقې باندې دوی کوم چې دي نو هغې لینک درکوي لینک ته ننوځه بس فری ویبینار فری درس کې کښېنه. خارجیان هغوی کله سټاک کې کله بل څه کې انډیکسو کې مې نو وګوره چې ستا کم فایده مند تا لپاره هغه ته ویبینار اټینډ کولی شي. ټریډینګ ګایډ او ترمز مطلب دی خپل قانون چې دی نو ټریډینګ ګایډ هم مطلب څنګه د ټریډینګ لپاره تا ته ګایډ هم ښیي. ګایډ مطلب ګایډلاین رهنما کوي دا بک دی ته یې ډاونلوډ کولی شي خو شاید دا پیډ وي ما خپله نه دی ډاونلوډ کړی کله ډاونلوډ فور فری دا فري دی دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ په دغه دی دوی خپل ای بک دی ای بک مطلب پی ډي اف فایل غوندې دی تاسو کولی شئ کمپیوټر کې استعمال کړئ پرنټ کولی هم شئ مشکل نه لري. او ویبینار ته زه ګوره ویبینار کنفرانس هم لري دا ایونټس چې جوړوي دوی ویبینارس دلته څو ګوره دوی سره انرول ناو دا کس چې دی دا په دې ټیم باندې ویبینار کوي صحیح شو. نو په دې ټیم دا به البته چې کې به دا به د نوم د آیوش کنه
نو دا نوم دی دا شاید په زوم کې ویبینار کوي نو دا شان دي کنفرانس هم کوي او مور کې چې دا ګوره الرټ او ټریډینګ ګایډ دا شي سنټرل بانک ګوره سنټرل بانک ته ځو سنټرل بانک څه شي دوی موږ ته سنټرل بانک کې چې دی مهم چې کوم بانکونه دي ټول بانکونه موږ ته رالیز کړ چې دا په دې تاریخ باندې چې کې لا کم نیوزونه راغلي او کم نیوزونه راځي نو دغه موږ سره ټایمینګ هم ښیي داسې شو فدرال ریزرو امریکن دغه د فیډ د یوروپین دی دا نیوز څوک چې انټرنیشنل بانکونه هم نه پیژني دې ځینې تاسو بانکونه پیژندلی شئ دا په شمار څو بانک دي دا په مارکیټ کې ډېر تاثیر لري صحیح شو نو انشاءالله په دې مینو مکمل پوه شوي ګوره بروکر بلیک لیست چې کوم دی مطلب کوم بروکر چې ښې نه دي دوی په نظر د investing.com په نظر بلیک لیست کې چې دوی سره دي دا ګوره دا چې دا لیکلي دي دا د کرپټو کیس دا بروکر دی دا څه شی دی ګوره دا دوی سره لیست شوي دي شاید مطلب د خلکو دوی ته میسج کړي چې دا بروکر دا غلط کار کوي او دا صحیح بروکر نه دی نو دغه دلته ځان سره لیست کړي دا ټول بروکر دلته شي کړي لیست کړي دي نو دې بروکر کې تاسو یې کار مطلب مکوئ ریسک دی خطرناک دی رشین دی ترکیش دی دا ټول شی دی بروکر تاسو ته لیست کړي تر څو تاسو د مشکل او د غلطو بروکر سره مخ نشئ صحیح شو دلته تاسو ګورئ الرټ اپشن یې ورکړی الرټ اپشن مطلب دا چې تاسو سره کله چې مطلب نیټ آن خو به نیټ خو مهمه دی چې چې کله مطلب کار نه کوئ او تاسو هلته خپل هغه چاټ کې تاسو چیک کړی وي مارته مخکې ویلې چاټ کې چې دغه چاټ کې دې چاټ کې تاسو الرټ لګولې نو الرټ دلته راځي کوم الرټ چې تاسو نه پکار دي ځنه کټ کوي هم شي یا ټایم میمور کوي شي دي ځنه سیټ کوي هم شي الرټ دي ځنه سي شو الرټ تل تور کوي چاټ کې الرټ ورکړي نو دې ځنه تاسو چیک کولای شي چیک کوي شي خو دې د خاص ضرورت نه دی مطلب لاندې چې دا ټولز دا دونه ضرور نه دي کوم چې مې مخکې ویلې او کوم چې تاسو ته ضرور دی تاسو استفاده پوهیږئ ځای مو ته پکار دی ویډیو تاسو وګورئ کوم ځای مهم دی هغه سره بار وګورئ او نور ان شاء الله څه مشکل نه نو دا investing.com مکمل دا مهم پوینټ سو نو دا مې ان شاء الله ویلې کبه هم څه پاتې به وګورم برته بل ویډیو کې ویم او کبه نو پاتې نو ان شاء الله به یو بل ویب سټ د فندامنټل کې کوم ښه کار هغه به ان شاء الله بیا شروع کوو هغه هم ډیپلی وایو صحیح ده ان شاء الله چې پوه شوي به کبه هم نه پوه شوي مشکل پوښتنې آزادانه تاسو کولای شئ تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته